انسان ته مرګ راشي نو د مرګ په وخت کې به هم دی وایي چې زه غفلت کې پروت یم. د دې د وجې نه د غفلت د ژوند تېرول نه غوره دا ده چې انسان د خپل ژوند د دین مطابق تیر کړي. ښه دین بس دا اصل شی دی، دا انسان ته په آخرت کې فایده ورکوي. ځکه د دین دا کار کول، عبادت کول، دا ځان له کول دي. په الله تعالی باندې د چا احسان نشته دی. څه چې کوي ځان له سړی کوي. دا مونږ تاسو دې ځای ناسته کوو 10 منټه 20 منټه، دا ځان له کول دي. د الله بادشاهت کې او د الله په خزانو کې په دې سره زیاتی نه راځي او نه په الله زمونږ ستاسو سره احسان شته. بس شکر دی چې الله کینولو. بس اکثر دغه هم شکریه ادا کول پکار دی. د دین کار اغسل، د دین کار کول دا د الله تعالی له طرف نه دی. یو انسان نه چې علي د الله دی، یا د مشرانو دعاګانې، یا خپل عمل، یا څه د وجې نه الله ته هغه کار. او چې کوم انسان کټ شه د دین د کار نه، همدله سوچ پکار چې زه الله تعالی د دې دین د دې کار نه ولې کټ کړم، د مونځ او دس نه ولې کټ کړم، د قرآن مجید د تلاوت نه ولې محروم کړم، مخکې به مې ذکر اسکار کو، د ذکر اسکار نه ولې محروم شو. کېږي داسې انسانانو باندې یو دی چې د انسان ترقي راځي په اعمالو کې، نو په هغې خوشحالېدل پکار دي چې الله شکر دی بس چې زما په اعمالو کې ترقي راله، عبادات مې ښکلي دي، نیک اعمال مې ښکلي دي. او که نه ښکته راځي نو پوه شه چې څه کمی کوتاهی دی، او د هغې د وجې نه الله زما هغه ایماني قوت او چې د ایمان د لاندې کوم اعمال دي هغې نه مې رو څه کوي، کټ کوي مې. نو خپله بیا سوچ پکار ده چې ما کې څه کمی کوتاهی دی چې الله جل شانه ما د مختلف نیک اعمالو نه کټ کوي که نه. نو سوچ پکار دی که نه. نو دلته کفار مشرکین بلکې هر انسان به په ورځ د قیامت څه کوي، افسوس کوي. که نیک عمله دی نه هغه به هم افسوس کوي، او که بد عمله دی هغه به هم افسوس کوي. بد عمله به و چې کاش ما نیکۍ کړی، او نیک عمله به و چې ما ډېرې نیکۍ کړی. افسوس به هر انسان په ورځ د قیامت کوي. او بیا کفار مشرکین خو به خود کوي، بد عمله انسان، ګناهګار انسان به خود ډیر افسوس کوي چې د وخت خپل ضایع کړی. الله را لېږلی دې دپاره چې په دنیا کې ځان دپاره په آخرت کې کرونده وکړه. الدنیا مزرعة الاخره، دنیا دا د آخرت پټی دی. اوس دا پټی دا په پیسو باندې نه کرلی کېږي، په مال جایداد باندې، بلکې نیک اعمالو باندې بس داسې کېږي. ذکر اسکار کې سبحان الله دی و یو اونه په جنت کې ولګي، الحمدلله دی و یو اونه ولګي. دغه شان نور نیک اعمال شو، محلات، کورونه دا په جنت کې په نیک اعمالو سره تیاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، چې چا د الله کور جوړ کو، مسجد جوړ کو، جمعات جوړ کو، د آباد کو، نو الله تعالی بلد د پاره د دې په بدل کې په جنت کې یو محل تیار کی، یو ښکلی محل. نو بیا محدثین علما حضرات فرمایي چې آبادول دا تعمیر هم دی، که چا پکې لګی حصه واغسته، که چا پوره جومات جوړ کو، د هغې حصې مطابق ول الله تعالی محل تیار کړ. او د آبادولو نه مراد په اعمالو باندې هم آبادول دي. ځکه جومات خو صرف تعمیر نه دی که نه، که جومات جوړ کړی شي نیک اعمال پکې نه کېږي، دې ته جومات دی په نوم خو جومات ده بیا، خو چې نیک اعمال نشته نو خو بس بند پروت دی، نو الټه مسلمان پې ګناهګار دی. او دغه جومات بیا فریاد هم کوي، فریاد کوي جومات دی. سن کې یو علاقې ته تبلیغي حضرات تللي، نو هغه خلکو ورته ویل تاسو خو راغلي خو د جومات کې پیریان دي، ګورئ جنات دي او دیوان دي دا دي، نو تاسو به یې هغه هم چې را تبلیغي حضرات چې کوم ځای ته لاړ شي، کوم ځای ته تشکیل شي، هلته به وخت تېروي. که هر قسمه حالات راځي خو لیکن ځان کلک کړي او په هغه ځای کې هغه 2 ورځې یا 3 ورځې چې کوم تشکیل یې نو تېروي. ایوې زار څه چې دی مونږ به دلته 2 ورځې یا 3 ورځې چې کومې شپې دی به تېرو، چې شپه شوه نو د زیرګو اواز د جړه اواز دی اورېدو، د یوې حقیقت تېره دلته خو یا پیریان دي یا جنات دي ویرېدل. خو دا لسته منټه چې دا جړه کېده او زیرګي اورېدل او داسې جړه چې انتهایي د غم او درد،
نو دی اخره کې आवाज ورکړی دی انو چې تاسو څوک یې مونږ ته ووایئ نو جمعات ورته ګویا شو چې زه جمعات یم او کلونه تیر شو خدا خلق دې مزد نه راځي کله کله الله جل شانه خر کې عادت او خلاف عادت یو سیس کی ګټي خبرو کی ها لوټي زمکې کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلارتنو کانو به سلام کو بوټو به سلام نو هغه تبلیغی حضرات هغه جمعات گویا شو چې کله نو شو دا خلق مزد نه راځي نه په ما باندې تلاوت کیږي نو جانم بنه